بل را چا زه په موټر کې سپرولم چې ور وختم دا د موټر پر مخ باندې دا عکس مشته دی وام زه په دې موټر کې څه پیښه ده مولانا دا عکس دې ولې زړه وړي ورسالته یو پټو پر واچا بل ته وایي زر پټو پر واچا رقم په وکړه مال ګوره ځینې په شرمونو وشرموله اوس دا عکس ته هر څه بلا دی اوس دا خو بې قدره شي خو زه چې په دې موټر کې سپورم خلک وایي مولانا په هغه موټر کې سپورو چې هغه عکس پکښې کړو نو که عکس نه راوایي مولانا ولې اوس خو مصیبت دغه دی شل کسره اقتدار اپس کوي نو نن خو ته مشر سړی چې په دې قیادت کې روان یې خو کشران درپسې روان نو اول د دغه وړې چې تا سړی ختم کړي چې کشران به نه ګمراه کوي ګوره موږ کشران ګمراه نه کړي قومي مشر یې چې دا زموږ کشران ګمراه نه کړي بدرایه نه کړي خلک پر دین د خپل باچا باندې دي د دې شانو څخه ځان وساتي د منکراتو څخه اول سر کې علما به د منکراتو څخه ځان ساتي نن که د علماو سره د کامرې ټلیفون ورڅخه و هغه بل نو بیا ګر سره سینما درته راولي عجیبه دا ده چې نن څنګه د خلکو د سینما په دا کلي کې نه دي راوستلي ولې خو دا کتاب کې داسې دي وایي علما چې مستحب پرېږدي بیا د عوام سنت پرېږدي علما چې سنت پرېږدي د علما واجب پرېږدي نن خو علماو د دې سنت هم تېر سوي دي په منکراتو کې ولاړ دي دا داسې عاجز شی جوړ کړی دي که په جلسه کې ورسې د دې کامرې دي ویډیوګانې دي طالبانو سره فلمونه ورڅخه دي کې د جهاد په نامه باندې اورې مولانا درته وایم زما دا فیصله ده د علماو فیصله ده د جهاد فلمونه هم ناروا دي چې ګوره په دا ویډیو کې چې دا مجاهد ګوره دغه حرام ورسې ما ته راغی ځئ ما دې ته ویلي ما چې وویله مولانا ته په دې خبره کې ولې دومره سختي کوي دا د تصویر په حق کې مولوي صاحب دا یو خبره به وکړمه زما ورته سودا هم او دا میعاد هم ورته کړی دي چې په دې خبره به زه سختي کوم ګورې ما ولیدله وایي دغه امیرانو ته خبره سخته کوي د دغو دین په لاس کې دي دین درته وړي موږ علما مسؤلیت ورکړي نه چې د دې دین حمایت او حفاظت خو وکړو او که په خوله کې مو اوبه ولاړې وي او د چا په مناسبت مو غږ نه کوو ګورې زموږ شریعت او سیاست سره یو شریعت او سیاست مو یو دي زموږ امیران که د شریعت ته سوا وشتله بل سیاست موږ نه لرو د هغه مو سیاست دی که نه که د شریعت ته سوا وشته موږ یې راټینګوو که نه چې ولاړ به نه سي موږ دې پرېږدو نه زموږ د طالبانو سیاست د مجاهدینو سیاست چې دی هغه شرعي سیاست بل سیاست موږ نه لرو موږ د دنیا د سیاست سره ځانونه نه عیاروو زموږ په سیاست کې تصویرونه حرام د هر چا حق عکس چې په هر شکل کې راوځي حرام که په ویډیو کې راوځي که په ټلویزیون کې راوځي که په موبایل کې راوځي نن ګوره تاسو طالبان یاست ملایان یاست د ملایانو په جیبو کې د ټلویزیون کمره ورسره د موبایل تصویر ورسره دا حرام ناروا حرام ناروا عجیبه خبره طالبان رااله ما ته یو دعوا په دې دعوا کې دوی چې دعوا سره وکړه فیصله چې وسوه یو جانب راته وایي د سره کمرې موبایل ورسره عمره طالبان مشر وای دا د بل چا دی د بل چا راکا زر طالب سلام ابل مشر کې مر کې مال یو ډبره بلاندې کې بل ببانی کې وبې ختم تا خو د ډیرو پیسو دی مر چې دا به خرڅ کړ پیسې ګره مال ګره د ملایانو باندې همت کې نسته درته ماته کې بدیم پرماده ارته پرماده ختم زما په مدرسه کې د شپږ زرو موبایل مات شوی دی یو ډبره لاندې بل باندې پرماده همت وکړه نو بل ورځ خو زما د دې ته دا دغه کړ د موبایل مات حکم یې ورکړ بل ورځ موږ مجلس کې ناست د مولانا د جیب څخه چې راوښه مو کمرې والا وایراکه هغه مجاهد دي وایراکه مولانا تراکه د استاد ټلیفون هغه په دې فرصت نه په پوهه مجلس څه پیژه بس یې وره خوش کسر شو هغه ملا ما ته وایي ما ته ونه په خپل په جیب کې بس په شرمونه و شرمېدو کړ بس موافقه وکنه بس موږ د دې مشتا په طرف کې ولاړ اوس نن موږ په منبر باندې خلکو ته تصویر ناروا دي نن موږ په جیبو کې تصویرونه در پرونه مو خلکو ته ویل چې سینما ناروا ده مو ورځه ویډیو ناروا ده ټلویزیون ناروا دي ماته نن په خپل په ټلویزیون کې ولاړ دا ګوره دا سوچ حرام ناروا دي ګوره کدا علماو دا طریقه را شروع کړه یو اړ کراله دي علماو اسلام د دې خاصه دي ابو بکر صدیق صاحب طواف کوي پر مکه معظمه باندې نو بیا یو شذ هغه سومسوم کیول دا سومسوم چې د زموږ په مذهب کې ناروا ده د پټو خلی روزه هغه د روزه نیول د خبرې نه کوي ابو بکر صاحب پښتنه یو کول دا څه کوي ول دا سومسوم چې نیول د پټو خلی روزه دی ورته ول چې دا ابو بکر صاحب دا حرام ته ما ته کروزه دا زموږ په مدین کې نه روزه ما
د سپښتنه وکړه څوک یې والمهاجر یما د مدینه منورې څوک یې ابو بکر یما عرب یما قریش یما فلانه